شریعت نظام دا سرپل ولایت کې پر 18 کسانو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 1510 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 314 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 215 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 104 وثیقې هم اجرا کړي دي. په بلخ ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 211 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 415 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 490 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 180 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 150 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 115 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 114 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت مرافعه او اختصاصي محاکمو په 1 میاشت کې 303 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 52 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 4 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 240 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 144 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت مرافعه محکمې نوي رئیس محترم مولوي علي ګل حمیدي او د دغه ولایت شارع ابتدایي محکمې نوي رئیس محترم مولوي خدای نور د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي او رسما یې چارې پیل کړې. د کونړ ولایت شارع ابتدایي محکمې نوي رئیس محترم مولوي ظاهر الله د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي او رسما یې خپلې چارې پیل کړې. د بغلان ولایت مرافعه محکمې نوي رئیس محترم مولوي شمس الله عزیزي د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي او رسما یې خپلې چارې پیل کړې. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 314 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 140 وثیقې هم اجرا شریعت نظام